نو چې کوم خلکو ته الله تعالی حقیقت شناسه نظر ورکړي او چې د کوم خلکو نظر در حقیقت پورې رسیږي نو د هغې عبادت بیا د جنت دپاره نه وي، د هغې عبادت بیا د جهنم څخه د نجات دپاره نه وي، د هغې عبادت د الله تعالی د رضا دپاره چې مقام د رضا ته ځان ورسوي، مقام د قرب ته ځان ورسوي او د الله تعالی د هغې انعاماتو و نعمتونو شکرګزاره بنده جوړ سي. او دا هغه بهترینه صله ده، دا هغه بهترین نعمت دی چې انسان الله تعالی ته په نصیب ورکړي. لیکن یوه خبره په آخر کې کوم چې کم کیفیت د حضرت رابعه بصریه دی یا کم کیفیت د هغه بزرگ دی چې هغه وایي چې الله تعالی زما مخ ته جنت جنت کوي زه نور ته ګورم، دا د هغې دپاره د غلبې د حال کیفیت دی، دا پر هغې باندې د جذب او د تجلیاتو کیفیت دی او دا کیفیت زموږ دپاره قابل تقلید نه دی چې موږ به خامخا په دې پسې، ځکه دا د هغې د جذب او د جذباتي حالاتو کیفیات دي او دی باندې د سړي د تکلیف او د مکلفیت شکل نه دی، بلکې زموږ دپاره قابل تقلید د پیغمبر علیه السلام زندگی ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بس ویل اللهم انی اسألوک رضاءک والجنه، یا الله ستا رضا غواړم جنت غواړم، و اعوذ بک من سخطک والنار، یا الله ستا د ناراضګۍ څخه نجات غواړم او د جهنم څخه نجات غواړم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جنت غوښتنه کړې ده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جهنم څخه د نجات غوښتنه کړې ده او دغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غوښتنه د دې امت دپاره قابل تقلید ده او د امت دپاره نقشه ده او د امت دپاره د غوښتنې طریقه ده. البته دې کې ډېر فرق دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم جنت غوښتی دی، ما ته هم جنت غواړو. زما او ستا د جنت غوښتنه هغه په دې نیت ده چې زما او ستا منظور نظر د جنت نعمتونه دي، د جنت حورې دي، د جنت راحتونه دي، د جنت غلمان دي او د جنت لذیذ کیفیتونه دي. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام جنت په دې نیت باندې غواړي چې دا د الله تعالی د رضا یو مقام دی او دا د الله تعالی د رضا صرف یو عنوان دی، د هغې غوښتنه حقیقت کې د الله رضا ده، ځکه هغې د جنت څخه رضا مخکې کړي اللهم انی اسألوک رضاءک والجنه، او زما او ستا منظور نظر هغه د جهنم عذابونه دي، د هغې څه ځانګورو د اور او د دې څه، لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نجات چې د جهنم څخه غوښتی د هغې منظور نظر دا و چې جهنم صرف د الله تعالی د ناراضګۍ عنوان دی، هغې په حقیقت کې د الله تعالی د ناراضګۍ څخه پناه غوښته. نو ځکه هغې په اول کې دا ویلي دي و اعوذ بک من سخطک والنار، یا الله ستا د ناراضګۍ څخه پناه غواړم او د اور څخه پناه غواړم. نو به هر حال عباداتو باندې الله تعالی موږ او تاسو مکلف بندگان پیدا کړي یو، او چې کوم نفلي عبادات پیغمبر علیه الصلاة والسلام په څومره شوق باندې کړي دي نو د هغې که کل کې کل حالات د سړي په زندگی کې د سړي په استعداد کې نه راځي، کم سے کم د هغې زندگی د ځان دپاره قابل نمونه قابل تقلید ګرځول او خپل عبادت دا د الله تعالی پر رضا باندې راګرځول، خپل عبادت د الله تعالی د نعمتونو پر شکر ادا کولو راګرځول او د هغې په ضمن کې د الله تعالی څخه د جنت غوښتنه کول او خپل عبادت د الله تعالی د ناراضګۍ څخه د ځان خلاصولو په خاطر باندې اول کول او د هغې چونکې د ناراضګۍ ځای د الله تعالی هغه جهنم دی نو د جهنم د عذابونو څخه نجات غوښتل او په دې جذبه باندې عبادات سر ته رسول. الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی کې د پیغمبر علیه السلام اتباع راولي. واخر